یو وخت وو په یو خاموش خوشکلی کلی کې چیرته چې د ژوند هره لحظه ساده وو خو رښتینه وو. هلته دوه زورونه اوسېدل، امجد او آمینه. ماشومتوب کې دوی یوازې ملګري نه وو بلکې یو د بل دنیا وو. د یو ونې لاندې به یې ساعتونه تېرول. آمینه به ویل که یو ورځ ته لرې شي زه به څه وکړم؟ امجد به خندا وکړه، زه به هیڅکله نه ځم، دا وعده ده. خو قسمت تل د انسان وعدې نه مني. آمینه د امجد د ماما لور وه او دواړه یو ځای لوی شوي وو. هر وخت به یو ځای وو. کلونه تیر شول، ماشومان ځوانان شول، خو د دوی مینه لا هم ژوندي وو. امجد اوس هم غریب وو، خو زړه یې لوی وو. هغه به مزدوري کوله، د مور خدمت به یې کاوه او هر وخت به یې که آمینه خوب لید. یوه شپه امجد ویل آمینه زه ډېر څه نه لرم خو زړه مې یوازې ستا دی. آمینه ژړل، زه هم ستا یم که هر څه وشي. او یو بل سره به یې د مینې لوظونه کول چې یو بل به نه پرېږدو او په یو بل به خفا کېدل. خو هملته د کیسې اصلي ازموینه شروع شو. یو شتمن سړی د خپل زوی کامران سره راغی. کامران زور، پیسې او غرور درلود. د آمینه پلار خوشحاله شو. د آمینه پلار ډیر لالچي و او د آی دواړو مینې ته یې نه کتل، صرف پیسې ته یې کتل چې کامران د یې سره ډیر مال او دولت دی او زما لور به کامران سره خوشحاله یې. خو اصل کې دا د غلط فهمي وه. دا زموږ لپاره بهترین رشته دی. آمینه چیغې کړي، زه امجد سره مینه لرم. خو د هغې غږ د پیسو شور کې ورک شو او د آمینې پلار د کامران د رشته قبول کرد. هغه ورځ کله چې امجد خبر شو، هغه د هماغې ونې لاندې کښېناست چیرته چې یې وعدې کړې وې او ویل یا الله که دا پای دی نو ما ته طاقت راکړه. او بیا هغه ژړل لکه یو ماشوم او د الله نه یې د صبر دعا کوله. د آمینه واده وشو. ډیر شور، ډیره خوشحالي. خلک خندل خو یو زړه خاموش مات شو. وخت تیر شو، امجد بدل شو. هغه خپل دید، خپل قوت کرد. شپه ورځ یې محنت کول، لوغه، ستړیا، هر څه یې وزغمل. خلک به ویل دا هلک لیونی شوی دی. خو هغه یوازې یو هدف درلول، زه به یو څه جوړ شم. او ډیر په خاموشي یې محنت کو. شپه او روز به یې محنت کول، کتابونه به یې لوستل. کلونه تیر شو. امجد د CSS امتحان ورکړ او بیا نتیجه اعلان شوه. امجد ټاپر شو. ټول حیران شوه. هغه اوس یو لوی افسر و. درناوی، عزت، هر څه یې ترلاسه کړ. خو یو تش ځای لا هم پاتې و. بل طرف ته آمینه په لوی کور کې وه. خو ژوند یې جیل و. کامران سخت انسان و. هغه مینه نه پیژندله. آمینه به هره شپه ژړل، کاش ما امجد نه وای پرېښی. یو ورځ سخت باران وریده. امجد د دفتر نه راووت. ناڅاپه یوه ښځه یې ولیده، لوند، سترې او مات سر. هغه آمینه وه. دواړه یو بل ته کتل. وخت لکه ودرېد. آمینه ورویل امجد ما تا له لاسه ورکړ. امجد جوړه ساه واخیسته. نه، ته ما نه، خپل ژوند له لاسه ورکړ. آمینه ژړل، زه خوشحاله نه یم. یوې غلطې فیصلې زما هر څه واخیستل. ناڅاپه کامران هم هلته راورسېد. هغه دواړه ولیدل. هغه په قهر شو. نو دا دی هغه امجد؟ فضا سخته شوه. کامران ویل ته فکر کوي چې اوس به هر څه بدل شي؟ امجد آرام وو.
هغه ویل نه، زه یوازې خپل ژوند جوړ کړی دی، د چا ژوند نه ورانم. آمینه په جړا کې ویل زه ازادي غواړم. کامران چوپ شو. لومړی ځل هغه خپل ځان ته قتل. څو ورځې وروسته یو خبر ورشو. آمینه له کامران نه جدا شوه او طلاق یې یوشو. څو میاشتې وروسته یو ورځ هماغه پخوانۍ ونه امجد هلته ولاړ و. آمینه ورته رغله. امجد ویل ځینې زخمونه وخت هم نشي جوړولی. آمینه په اوشکو ویل خو ځینې مینه هیڅ کله نه مري. امجد لږ مسکی شو. دا ځل فیصله به د زړه وي نه د دنیا. او دا ځل هغوی یو ځای روان شول، خو دا ځل د درد نه د زده کړې سره. ګرانو دوستانو، پیسې هر څه نشي اخیستلی. اصلي ارزش د انسان کردار، صبر او رښتینې مینه ده. غلطي فیصلې ټول ژوند بدلوي، خو امید تل ژوندی وي. که تاسو ته هم ژوند کې درد راشي نو مه ماتېږئ، ځکه چې الله د هر صابر انسان اجر ورکوي. که دا کیسه مو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل پښتو ټون هب سبسکرایب کړئ. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.